باب الاکفاء فی الدین. کفاءت مثلیت د سړی او د ښځې په کوم شیانو کې شرط ده؟ د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله رایه دا د څلور شیان ضرور دي: دین، نسب، حرفت، حریت. چې دین کې یو نویم د مشرکو ښځو سره نکاح ناروا دي، د مشرک سړي سره د مسلمانې ښځې نکاح ناروا. نسب، په نسب کې بیا د الله تعالی تشریح کو د امام سے پرای قریش ټول په خپل منځ کې سره کفتی، خو د نور عرب سره نه دی کف. تر عرب او عام عربو د قریش نسب ډیر عالی ده. دا نور عرب بیا په خپل منځ کې ټول سره کفتی، عجم نه دی کف. ځکه عجم وای نسب ضایع کړی ده، ا د نسب اهتمام نه لري. عجم په خپل مابین کې ټول سره کفتی، ځکه دی د موږ تاسو چې وینو په یو کور کې 15 قسمه ښځې د مختلفو ژبو د مختلفو قومونو سره یو ځای وي، د کفاءت اهتمام دی نه لري. نو د دین کې کفاءت، په نسب کې دریم، حرفت او کسب کې چورسته بیا د مال خبره په دغه ځمن کې را روانه ده. یو د موږ تاسو په آسان تعبیر وکړو، یو ملائکه بل دمګری کوي، کسبونه بدل دي. طبعا یو بل ته د پیغور خبره راځي کیږي. په حرفت کې به سره یوي او حریت کې حر او عبد دا سره کف نه بلل کیږي. د امام بخاری را یاد ده چې کفاءت صرف الدین معتبر ده، د نسب، د حرفت، د حریت، د نور خبره نشته کې، صرف الدین معتبر ده. ځکه ټول زور په دغه روایت باندې کوي. قران عظیم شان کې رب کریم د نکاح په انعام کې دو شیان ذکر کوي. الله تعالی د مان بشر ګرځولای، د نطفه نه د منیونه انسان پیدا کیږي، خدای انسانان دوه قسم دي: فجعله نسبا وصهرا. د خپل زیرحم محرم دغه نسب تعبیر وشو. سحر چې د دوستی سره روا د خسرګلوي او زومګلوي په دغه تعبیر وشو. نور قید شته چې د چا سره سحر ویلې د چا سره خبر کې شرطه، نو د قوم او د مال او د یو چې بیانم نشته کې. یو دوم واقعات ذکر کړي. حضرت ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ حضرت سالم په زویګلوی نیولای و. حضرت سالم د موالی ونه ده، آزاد کرده شده غلام ده، او بیا خپل د خپل نسب خزه ورته وکړه، د قریش خزه او نکاح د مولا سره، موالی و سره. دغه شان د دوه مواقع کې حضرت مقداد د کندی د قوم ده، حضرت اسود د په زویګلوی نیولای و، خو نکاح چې کړی ده د قریشی نه د هاشمیه سره کړی ده، د سید سره بنی هاشم سره نکاح کړی ده. چا د حج په باب کې نبی اسلام ورته اراده د حج د ورته زمریزم د چنی چې بیا احرام کې دیننه زه د سفر نه ولويګم، نبی اسلام چې طریقه وروخوه. اوس یو څوک موالی و د جملې نه د بل قوم او نکاح په قریشو کې د بنی هاشم سره د نبی اسلام په وخت کې شوی ده. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې حضرت ابو هريره ته څوک د خدو سره چې نکاح کوي، منشي د نکاح څلور شین دي. څوک مال ته ګوري چې دا ماړه خزه ده، نکاح ور سره وکړه، د تا د گزاره به ور سره. حضرت نبی علیہ السلام د خدیجه کبرا په مال غنی شو کنه شو غنی، د مال دی وجه نه نکاح ور سره کوي. څوک د خاندان دی وجه نه نکاح چې د پلان کې خان لور ده،
څوک د ښایست وجه نه نکاح کوي چې ډیره ښایسته ده څوک د دیندارۍ په خاطر کوي چې دینداره ده نبی علیه السلامي فاظفر بذات دین تربت یداک ان لم تصبر هغه به ورسره مقدر شي ته ځان کامیاب کا په دینداره ښځه دا وکړه که دینداره دې ونه کړه لاس دې سپېره شو که دینداره ښځه ونه کړه دا نور چاته د کومې منشې د وجه نه نکاح ورسره کول غواړي هغه د نکاح د خرابېدن عوامل دي ښځه چې مړه وه میړه مسکین و دا ښځه د ځان دپاره دا خبره پیغور بولي ځکه امام صاحب کفاعت په المال کې هم کنه معتبر بولي وروسته دا بل باب پسې را روان ده دا د ځان دپاره پیغور بولي چې پیغور بولي نو تعالی کوي په میړه یې غټه ویایي بیا چې په میړه غټه شروع شوه د کور ژوند د سړي برابرېږي که خرابېږي څوک یې د ښایستې وجې نه کوي ښځه چې ښایسته وه ښایست د هغه شپږو شیانو د تکبر نه یو منشا وه که نه وه بیا ښځه په میړه باندې تکبر کوي هلاکت ته مفضي کېږي اطاعت نه وي لاړ د نکاح کار بیا ورته خراب شو دغسې چې د نسب د خان صاحب د لور سره نکاح وکړي بیا به پیغوري چې موږ د بزګرانو سره د غریبانو سره ته د خپل خاندان ته وګوره دې به میړه ته پیغوري اما چې ښځه دینداره وي ولو که د رنګه توره وي حبشه وي خو د خدای نه چې ډارېږي دینداره خو هغه ده چې د خدای نه ډارېږي چې د خدای پاک نه ډارېږي هغه بیا د میړه حق پېژني ځکه په دا پیږي چې د میړه په ناراضګي د معنی الله تعالی ناراضه کېږي او د میړه په رضایت کې د معنی الله راضي کېږي اوس دلته بیا اهتمام د چا وشو د دین وشو د دین دا نور شیانو ونه شو نه امام بخاري وی چې کفایت په نور شیانو کې نشته دا بل واقعه چې مخکې موږ ویلې یو سړی مور د تیریږي پیغمبر علی السلام ویل د په باب کې څه ویای دی ورته ویل صاحب دا خو نو د ماړه خاندان ده که چا نه خور لور غواړي هم دستي به ورکي که د چا په باب کې سپارش کيم سپارش به قبليږي که خبر کيم خلک به غوږ ورته نسی نن موږ تاسو په مرکو کې څوک به خلک سردار صاحب نواب صاحب خان که هغه د خره دوه خره وربشي نشي سره بیلولای هم دومره بیا قلوي روپۍ غږیږي سړی نه غږیږي خلک هم خبره ته غوږ نیسي قدر بم دي دوی ارڅ به دي دوی دوستیم د دې سره کوي لکه ما مخکې د تویلې دوستي ډېر ښه سړی ده دومره لوډر دي دومره دکانونه دي دومره د خسړی توپ د تعبیر په مالداري کوي بل مسکین صحابي تیریږي دغه په باب کې پیغمبر علی السلام پښتنه وکړه چې دغه په باب کې تاسو څه خیال ده دی ورته سیف دا خو مالنګ د کایچانو خور لور غواړي څوک په دوستی نه ورسره کې کایچا په باب کې شفاعت کوي سفارش به څوک نه قبلې کله ښه خبر کوي څوک به غوږ نه ورته نیسي حضرت نبی علی السلام ورته ویل دغه مالنګ د خدای پاک پنيز تر یو مړو خلکو چې ټول مخدمزه کې پټک وي خدایو مالنګ دی غټولو نه بهتر د خدای پاک پنيز باندې نو امام بخاری زور په دی ده چې صرف دینداری ته اعتبار ده دا نور شیانه ته اعتبار نشته او امام سے مصالح ته ګوري چې کفاءت په نسب کې نه و کفاءت په مال کې نه و کفاءت په حریت کې نه و کفاءت په دین کې نو په ټوله کې تاوان جوړیږي ازدواجی امور او ژوندۍ کې خرابي راځي ځکه وی چې دا ضرور ده خو اخرنه خبره وکړه دا کفاءت شرط د نکاح دا سمانه حق د الله دا رب کریم لازم کړي او که حق د دغه خځې او د قریبانو ده که د الله حق شي بیا خو دغه شرط پرې خودل ناجائز ده نکاح بغیر د کفر نه صحیح کیږي نه او که د خځې او د قریبانو حق شي بیا د دې اختیار ده نو وای دا حق د الله نه ده صرف شرط افضلیت ته خځه ورسته موږ تاسو ته روان ده په بالغه جنکی ولایت اجباری نشته کدغه جنکی د چا سره نکاح وکړه دا نکاح صحیح کیږي کنه الته به موږ ذکر کوو چې او
او دا نکاح صحیح کیږي خو کدی غیر کف سره کړي وا قریبان حق دی شکایت لري چې قاضي ته شکایت وکړي بیرته د نکاح فسخه کی ولې قریبانو ته به خلک پیغور ورکي خو کدی د غیر کف سره نکاح کړي قریبانم پر راضي نکاح صحیح اوس که حق دی علاوه بیا خو نکاح نه صحیح کېده نو حق دی الله تعالی نه ده شرط صحت نکاح نه ده شرط اولویت ده چې جنجال نه په مابین کې د کفاءت په باب کې تر ټولو نه ښه دلیل هغه روایت ته چې د حضرت علی کرم الله وجهه نه روایت ده چې نبی علیہ السلام ویل درې شیان هغه به نه ځنډه یو په یو کې دا ده چې خور او لور ته کف ثابت شو کف نو نه به ځنډه ورکه به ځکه دغه مصالح ډیر دي مصلحت په دغه ډیر د ورسته به جنجالونه تاوانونه نه راځي